د سپیڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمند لیدونکو، د 12 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. د پاکستان بې پیلوټه الوتکې د پکتیکا برمل کې بمبار کړی دی. ځایي سرچینې وایي چې تېره شپه د پاکستان بې پیلوټه الوتکې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په مرغۍ بازار بمبار کړی دی. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پر رغېدو ټینګار. خلیلزاد وایي چې کابل او اسلام آباد د ترهګرو پټنځایونو د مسئلې د حل لپاره خبرې وکړي. او د پاکستان پوځ ویلي چې په لکي مروت او اورکزیو کې د ټي ټي پي 22 وسلوال وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. زه یوسف خان لالی یم. ځایي سرچینې وایي چې تېره شپه د پاکستان بې پیلوټه الوتکې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په مرغۍ بازار بمبار کړی دی. د سرچینو د معلوماتو له مخې دا بمبار تېره شپه شاوخوا 1 بجې شوی، خو تر اوسه د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. د سیمې یو اوسېدونکی رسنیو ته ویلي چې په دې برید کې 2 دوکانونه سوځېدلي دي. تر دې دمه د پکتیکا ولایتي چارواکو ځایي مسؤلینو د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، او نه هم د برید د موخې او جزیاتو په اړه رسمي معلومات خپاره شوي دي. په همدې حال کې په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود ته منسوب یو غږیز پیغام خپور شوی چې پکې هغه ادعاوې ردوي چې ګواکې برید پرې شوی دی. کابل کې پرون شپه د چاودنې غږ له اورېدو کېدو سره د ځینو رسنیو ادعا کړې چې ګواکې پاکستان کابل کې نورولي محسود په نښه کړی دی. له دې سره سم د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د چاودنې پلټنې روانې دي او تر اوسه د اوښتو زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. له دې ټولو سربیره د پاکستان پوځ ویلي د خیبر پښتونخوا په لکي مروت او ورکزیو کې د ټي ټي پي 22 وسلوال وژلي دي. پاکستان رسنۍ وایي دا وسلوال د پاکستاني پوځیانو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د ټي ټي پي 13 غړي د پښتونو په ورکزیو کې او 2 نور په لکي مروت کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ دا ادعا داسې مهال ده چې پاکستاني طالبانو تحریک تېره اونۍ د 14 پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. روسیې او چین د باګرام په هوایي ډګر کې د امریکایي ځواکونو شتون سره مخالف دي، ځکه چې د دوی ګټې له لاسه ورکوي. امریکا له خاورې د افغانستان پر خاوره برید امکان لري. په باګرام کې د واشنګټن پوځي شتون به د افغانانو له سخت مقاومت سره مخ شي. د ایران د استازو جرګې غړي ابوالفضل دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د زابل ولایت د امنیه قمندانۍ مولوي عبدالحلیم حلیمي ویلي چې افغانانو امریکا د تورې په زور شړلي او هغه پوځ ته به هېڅکله اجازه ورنه کړي چې بیرته راشي. د باګرام هوایي اډه چې یو وخت د امریکا د 20 کلنې جګړې پر مهال د دغه هیواد د پوځي عملیاتو د قومندې مرکز بلل کېده، اوس د لویدیځو په ځانګړي ډول د امریکا او د ختیځو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په یوه توده سیاسي موضوع بدله شوې ده. د ایران، روسیې او چین چارواکو د ډونالډ ټرمپ د هغو څرګندونو په اړه چې امریکا باګرام ته د بیرته ستنېدو په اړه یې کړي سخت غبرګون ښودلی دی. په تازه پیښه کې د ایران د استازو جرګې غړي ابوالفضل زهرنده ویلي روسیه او چین د خپلو ګټو د لاسه ورکولو او د دې احتمال له امله چې امریکا به له افغانستانه پر دوی بریدونه وکړي د امریکایي ځواکونو د حضور مخالف دي. نوموړي زیاته کړې چې د واشنګټن د پوځي حضور هڅې به په باګرام کې د افغانانو له سخت مقاومت سره مخ شي. اگر باگرام رو بخوان فعال کنن یعنی چی؟ یعنی یک جاده، یک کمربند چین رو میدن رو هوا. پیمان شانگهای که یه پیمان امنیتی و بعد اقتصادی است، اینجا رو باید به هم بریزن، معادلات رو در
تاجیکستان به هم بریزن که پایگاه‌های در واقع روسیه در جنوب تاجیکستان امنیت تاجیکستان رو داره تامین میکنه هنوز. و از اون طرف روسا هم مخالفن. دا په داسې حال کې چې د زابل امنیه قومندان مولوي عبدالحلیم حلیمي وایي امریکا په افغانستان کې ماته شوې ده او د بیا راتګ خوبونه دې نه ویني. نوموړي زیاته کړې دوی امریکا له هېواده په سوله ییزه بڼه نه بلکې د ټوپک او تورې په زور ویستلې ده. پروني خلک چې دغه ځنه موږ ایستلي دي په سوال او ځواب نه دي ایستلي، په دې باندې د ټوله دنیا پوه شي. جرګې مو نه دي ولېږلي، د سپین ږیرو په منځګړیتوب مو نه دي ایستلي، د خدای تعالی په نصرت او د تورې په زور مې ایستلي. موږ دوی ته وایو چې تاسې دا خوبونه مه وینئ چې بیا به یو ځل بیا د افغانستان دغه اولس چې د امن په فضا کې ژوند زندګي تېروي هغه به تاسو تسلیم شي. خو د باګرام هوایي اډې ترلاسه کولو لپاره د امریکې ولسمشر څرګندونو په اړه د غبرګونونو په اوج کې په رښتیا سره کوم شی په دې برخه کې د روسیې، چین او ایران د اندېښنې لامل شوی؟ به خاطر از اینکه این دو قدرت بزرگ جهانی هم منافع خود در شرایط فعلی و بدون حضور نظامیان آمریکایی از افغانستان و از طریق افغانستان به سایر کشورها همچنان به دست میآورند. اینا حراس دارند مبادا اینکه با حضور دوباره نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان جنگ ها شدت بگیرد. د باګرام هوایي اډه په 1950 زیږدیز کال کې د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړه شوې وه او د امریکا د حضور پر مهال په افغانستان کې د اډه د امریکا د پوځي عملیاتو مرکزي اډې په توګه وپېژندل شوه. امریکا له 20 کلنې جګړې وروسته له دې اډې څخه ووتله. د سیاسي اقتصادي اړیکو پراختیا او سیمه ییزه همکارۍ هغه مهم موضوعات دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي به هند ته د خپلو څو ورځني سفر په لړ کې له هندي چارواکو سره پرې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشر ضیا احمد تکل ویلي چې ښاغلی متقي تېره ورځ هند ته لاړ او ټاکل شوې ده چې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره د پورته ذکر شویو مسألو په اړه خبرې اترې وکړي. داسې انګېرل کیږي چې د هند لخوا د ښاغلي متقي د رسمي هرکلي په پام کې نیولو سره باور کیږي چې دا سفر کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې پرمختګ رامنځته کړي او د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره لاره هواره کړي. د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د اسلامي امارت پراخو اړیکو نوې پاڼه. د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس ضیا احمد تکل اعلان کړی چې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د هند د بهرنیو چارو د وزیر په رسمي بلنه تېره ورځ نوي ډیلي ته سفر کړی دی. ټاکل شوی چې ښاغلی متقي د هند د بهرنیو چارو وزیر جې شنکر او د دغه هیواد له یو شمېر نورو چارواکو سره د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او سیمه ییزو همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې اترې وکړي. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر مسکو کې تر رسمي ناستو او غونډو وروسته نن د هندوستان هیواد په رسمي بلنه نیوي ډهلي ته په سفر روان سو. ټاکل شوې ده چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي صاحب د خپل هندي سیال او ګڼو نورو هندي چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي د سیمې او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر پراختیا باندې مهم بحثونه ولري. په ورته وخت کې له دې سفر سره هممهاله د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې هند له امیر خان متقي څخه رسمي هرکلی ترسره کړی دی. په نوي ډیلي کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي له راتګ سره تود هرکلی وشو. موږ د ده له حضور خوښ یو او د دواړو هیوادونو د اړیکو او سیمه ییزو مسایلو په اړه د رغندو خبرو اترو تمه لرو. په نوي ډیلي کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي له راتګ سره تود هرکلی وشو. موږ د ده له حضور خوښ یو او د دواړو هیوادونو د اړیکو او سیمه ییزو مسایلو په اړه د رغنده خبرو تمه لرو. د افغانستان هغه اصلي انځور دنیا ته وښیي چې په افغانستان کې الحمدلله ترهګر نشته، په افغانستان کې بدامني نشته، په افغانستان کې امن دی، سکون دی، په افغانستان کې هغه څه شته دی چې هغه په دنیا کې نشته. البته مادي نعمتونه مې هدف دی. د افغانستان څنګه کولی شي چې د نړیوالو سره د تعامل د لارې مخکې لاړ شي، دا کولی شي چې په دغسې مجالسو کې د افغانستان
نمایندگی وکړي. هند یک کشوری است که همیشه با افغانستان رابطه خوبی ارسنه داشتن، رابطه تاریخی داشتن و کمک‌های بلواز افغانستان بوده. بنان توقع هر دو طرف بیشتر، خصوصا آقای متقی شاید تاکید بیشتر به رسم شناختن و بلند بردن سطح رابط دیپلماتیک زیادتر باشه و همچنان سرمایه‌گذاری و مساعدت و مسائل اقتصادی و تجارتی در افغانستان بیشتر در این مسئله شاید مذاکرات صورت بگیره و امید ازی است که به یک توافق برسند. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان، ایران او پاکستان د چارو مرستیال آنند پرکاش هم د متقي هرکلی کړی دی. د هغه هرکلی چې د یو شمېر هندي ډیپلوماټانو په باور کیدای شي د اسلامي امارات د غیر رسمي رسمیت پیژندنې نښه وي. هند له هغه وخت راهیسې چې اسلامي امارات بیا واک ته رسېدلی هڅه کوي له افغانستان سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. سیاسي شنونکي دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو په بیا رغونه کې یو مهم ډیپلوماټیک ګام بولي. په کابل کې د دوو چاودنو له رامنځته کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د ترهګرو پټنځایونو مسئلې ته د رسېدو لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو غوښتونکی شوی دی. ناتایید شوي راپورونه وایي چې دغه برید د پاکستان له لوري د ټي ټي پي رهبر نورولي محسودي د ترور په موخه ترسره شوی دی. اسلامي امارت اعلان کړی چې په دې برخه کې پلټنه کوي. خلیلزاد په خپل ایکس پاڼه خبرداری ورکړې چې د افغانستان پر پلازمینې د پاکستان وروستي هوایي بریدونه د تاوتریخوالي زیاتېدل دي او کولی شي چې د دواړو هیوادونو ثبات له ګواښ سره مخ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په افغانستان کې د شری یا سرخکار ناروغۍ د واکسیناسیون د کمپاین لومړی پړاو به په بریالیتوب سره بشپړ شي. د سازمان راپور ورکړی چې په 12 ولایتونو کې له 6 میاشتو تر 10 کلونو پورې نږدې 9 میلیونه ماشومان د شری ناروغۍ واکسین ترلاسه کړي دي. اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد کابینې په غزه کې د اوربند او د بندیانو د تبادلې طرحه تصویب کړې ده. د راپورونو له مخې د دې طرحې په تصویب سره به اوس اسرائیلي ځواکونه غزه تړانګه کې نوي ټاکل شوي کرښو ته شاتګ وکړي او تر راتلونکي 2 ساعتونو پورې به زندانیان هم تبادله شي. عزتمندو لیدونکو، د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. عزتمندو لیدونکو، د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې.